زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آله بقدر حسنه و جماله زه دې ډېرې مقدسې ادارې پرنسپل صاحب پروفیسر رفیع الله صاحب ټول فیکلټي ممبرز نور الهی تیمور صاحب دلاور منصور صاحب مشال صاحب زما شاعرانو ملګرو عمران پروفیسر عمران زما ډېر ښه کشر دی ډېر ښه ملګری دی مونږه 2 کاله یو ځای په یو کالج کې تیر کړي دي دا داسې استاز دی او دا داسې شاګرد دی چې که ته استاز یې او دی د شاګرد نو هم به تی زده کړه کې او که ته شاګرد یې او دی د استاز نو هم به تی زده کړه کې ډېر او زما د دې دیر د خاورې د میدان د خاورې ډېرو ښکلو بچو السلام علیکم خبره دا ده چې زما نه یو کاغذ ورک شو په هغې باندې ما څه نومونه لیکلي وو چې مونږ په من حیث القوم چې یو نو مونږ په حالت جنگ کې یو او جنګونه په جوش نه ګټلی کېږي جنگونه په هوش ګټلی کېږي نو په دې مشاعره کې مونږ مکالمه وکړه سر سهار صاحب یو نظم ووی چې دتې مخکې هېڅ نه وی ویلی صرف دا یو نظم یې ویلی وی زما د پی ایچ ډي ټاپک و چې په 21مه پیړۍ کې په ملکنډ ډویژن په پښتو شاعرۍ کې د امن تصور نو دا یو نظم د دې ټولې مشاعرې تیم و نور ټول شاعران دلته رالل چا جذباتي خبرې وکړې چا د هوش خبرې وکړې او چا پکې د مینې محبت خبرې هم وکړې او مونږ بنیادم یو مونږ انسانان یو او په یو داسې دور کې ژوند تیرو چې د ثقالت دور دی د سپوکیشن دور دی په دې دور کې خپلو ماشومانو له دا قسمه سرګرمي راجوړول زه د میدان دغه شاعرانو عبد ملنګ ارمان او رفیع الله صاحب ته ډېر زیات درناوی لرم چې رفیع الله صاحب سبجیکټ ته زه وګورم د رفیع الله صاحب پرسنیلیټي ته زه وګورم او د پښتو مشاعرې ته وګورم او بیا پکې د خلکو د شعرونو ته وګورم نو زه دې له ډېر زیات داد ورکوم او مونږ به زه د رفیع الله صاحب په خصوصي بلنه باندې راغلی یم زه د ډېر زیات درناوی لرم او دا خو ورځ وه سر که تاسو ما ته هر قسمه او هر ټایم حکم کوئ زه به حاضر یم دا زمونږ ژبه ده دا زمونږ خاوره ده دا زمونږ د دې قام ترقي او خوشحالي زمونږ ارمان دی او د دې ارمان پوره کولو دپاره مونږ په دې ټوله پښتونواله کې ګوټ په ګوټ باندې ګرځو او دا نننۍ غونډه چې دا ماشومان پکې مونږ ته ناست دي دوی به د دې ځای نه یو اثر وړي یوه خبره به وړي او ټولې دنیا ته دا پیغام رسي چې تاسو کوم ځای د دهشتګردانو ګړ ګڼو نن هلته کې استادان ناست دي هلته شاعران ناست دي هلته شاګردان ناست دي او مکالمه کوي د امن خبره کوي د ترقۍ خبره کوي د خوشحالۍ خبره کوي او د ټولې دنیا سره په مثبت طریقه د تلو خبره کوي او دا مکالمه دا مشاعره دا د دې کیمرې په سترګو باندې ټولې دنیا ته به دا رسي او ټولې دنیا ته به دا پته لګي چې ته راشه زما دا ځوانان چې اکثر پکې ټین ایجرز دي دوی څومره د اخره پورې ناست دي خپل شاعران اوري د خپلو د لفظونو د تقدس امانتګر جوړیږي نو زه ډېر زیات درناوی لرم خو یو خبره کول غواړم مونږ مشاعرې منتظمینو ته دا خبره کول غواړم چې مونږ د خلکو د جذباتو سره لوبې نه کوو زه شاعرانو ته دا وایم چې ستاسو سره کم شاعر لوز نه یې کړی چې زه به راځم د هغه به دې ځای کې تصویر نه لګوئ چېرته به هم داسې نه کوئ
لکه ستاسو دا مطلب دی چې دې ته به خلک راغونډ کړو دا خلک هسې هم راغونډېږي ما خو ته وویل د ثقالت دور دی دوی خو هسې هم شعرونو ته خوشحالېږي او سنجیده شعرونو ته خوشحالېږي مزهدارو شعرونو ته خوشحالېږي او زه به که دا خبر اوري دا کیمرې ریکارډ کوي نو زه به شاعرانو خپلو ملګرو ته وایم که هغه زما کشران دي او که هغه زما مشران دي چې تاسو یو ځای ته نه ځئ او زړه م ورته نه نو بیا د چا سره لوزونه مه کوئ د دې ماشومانو د جذباتو سره لوبې مه کوئ ډېره زیاته مننه زه نورې خبرې هم ډېرې په زړه دي خو ناوخته دی د مونځ ټایم هم دی نو دوه څلور شعرونه د یو غزل او نور څه شعرونه ستاسو سره شریکومه تیمور صاحب زه خو ډېر د لرې نه راغلی یم نو په دوو شعرونو باندې مې کار نه کېږي چې دا غزل ما بل ورځ چېرته ویلی و لږ وایرل شوی هم و چې یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی او زه د خپل ژوند قیسه په کومه خوله دنیا ته وکم زه د خپل ژوند قیسه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی زه د خپل ژوند قیسه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی او شعر دی چې بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لاړې او هلک پروت دی بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لاړې او هلک پروت دی او شعر دی چې د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا د وخت په زړه کې منصور صاحب د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته د بل ته تربوزک پروت دی د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته ده بل ته تربوزک پروت دی او چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر نو دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر نو دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی او شعرونه دي چې زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو که رښتیا راباندې وایې نو دا څه دي زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو که رښتیا راباندې وایې نو دا څه دي او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي او زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي زما په ګریوانۍ ټک وهله تڼۍ وي شاکره نو په دې کې اوس د زړه د درزا څه دي او نور هلکان ناست دي نو چې ډله پره زیاته په هر لور د زورور وي ډله پره زیاته په هر لور د زورور وي شور د زورور وي هم زور د زورور وي او مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی نور که په رښتیا شي کلی کور د زورور وي او خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورې خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورې پور دې وي راپورې خو چې پور د زورور وي خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورې پور دې وي راپورې خو چې پور د زورور وي او سر دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نږدي دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته یو بله خور د زورور وي
دا جنۍ به وایي وایم د دې نه د بل ښکلی شعر ویم دا جنۍ به ولې د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته وي او بله خور د زورور وي او بل یو شعر درته ویم چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي ډېره مزه کړي چې سړی د اور جامې واغوندي چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي ډېره مزه کړي چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لغړ سوغړ وي او نور جامې واغوندي د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لغړ سوغړ وي نور جامې واغوندي او اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي او بس اخري ته یو غزل ویمه بیا بس محلونه ټول ودان دي په توبو مې د توبې ولې زړونه پکې وران دي په توبو مې د توبې محلونه ټول ودان دي په توبو مې د توبې ولې زړونه پکې وران دي په توبو مې د توبې دا لا څنګه انسانان دي په توبو مې د توبې دا لا څنګه انسانان دي په توبو مې د توبې نه په ځان دي نه د ځان دي په توبو مې د توبې او خد درانه سرونه پې تاجونه لکه خلي خد درانه سرونه پې تاجونه لکه خلي د اوبو په سر روان دي په توبو مې د توبې خد درانه سرونه پې تاجونه لکه خلي د اوبو په سر روان دي په توبو مې د توبې او په ابشار وطن کې هما غرونه ورشوګانې په ابشار وطن کې هما غرونه ورشوګانې د یو ساس کی پارمان دي په توبو مې د توبې په ابشار وطن کې هما غرونه ورشوګانې د یو ساس کی پارمان دي په توبو مې د توبې چې د لوږې نه څوک مړه دي پراټې سر ته ګوري ښه کره مسلمانان دي په توبو مې د توبې چې د لوږې نه څوک مړه دي پراټې سر ته ګوري ښه کره مسلمانان دي په توبو مې د توبې او رعایا ورته د ګډو بیزو په شان ښکاري رعایا ورته د ګډو بیزو په شان ښکاري بادشاهان مو بادشاهان دي په توبو مې د توبې رعایا ورته د ګډو بیزو په شان ښکاري بادشاهان مو بادشاهان دي په توبو مې د توبې او د ناترسه محبوبې د اداګانو سره ورونه د ناترسه محبوبې د اداګانو سره ورونه د جنت د خیال په شان دي په توبو مې د توبې او دا آخري شعر دی چې یو ټکی پکې دی د غزل ټکی نه دی تغزل پکې نشته خو ویمې چې خپلې پوزې پاکولې خپلې پوزې هم شاکره پاکولې قدرې نشي خپلې پوزې هم شاکره پاکولې قدرې نشي او زمونږ مشران دي په توبو مې د توبې او بس یاره یو غزل رانه ورک شو ما زه به دې هلکانو ته ووایم خو نه ورک دی رانه بس نشته چې خندېږم له ځانه او جړېږم له ځانه جمیل لالا خندېږم له ځانه او جړېږم له ځانه زه کله کله اوس ګورې ورکېږم له ځانه خندېږم له ځانه او جړېږم له ځانه زه کله کله اوس ګورې ورکېږم له ځانه او یتیم د مدرسې حجرې جومات نه څه خبري یتیم د مدرسې حجرې جومات نه څه خبري سمېږم له ځانه او ورانېږم له ځانه
یتیم د مدرسې اجري جماعت نه څه خبري سمیږه ملزانه او ورانیږه ملزانه او نه څوک په ما مین دي او نه زه په چا مین یم نه څوک په ما مین دي او نه زه په چا مین یم د زړه د درد سندره یم غږیږه ملزانه نه څوک په ما مین دي او نه زه په چا مین یم د زړه د درد سندره یم غږیږه ملزانه او که ځان ته مې ځان ونه وې او ځان ته مې ځان ووې که ځان ته مې ځان ونه وې او ځان ته مې ځان ووې د ښکلو په زړګو به راورېږم له ځانه که ځان ته مې ځان ونه وې او ځان ته مې ځان ووې د ښکلو په زړګو به راورېږم له ځانه او په دې باندې ډاډه یم چې ډاډه یم ستا په مینه په دې باندې ډاډه یم چې ډاډه یم ستا په مینه په دې باندې یریږم چې یریږم له ځانه په دې باندې ډاډه یم چې ډاډه یم ستا په مینه او په دې باندې یریږم چې یریږم له ځانه او په ژوند کې به شاکره هغه کار چرته ونه کم په ژوند کې به شاکره هغه کار چرته ونه کم چې ځان ته پکې ګورم او شرمېږم له ځانه ډېره زیاته مننه زه یو ځل بیا رفیع الله صاحب ته د هغه ټول سټاف ته د هغه پراکټوریل بورډ ته د هغه طالب علمانو ته او د دې میدان شاعرانو ادیبانو ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم ډېره ښه مشاعره وشوه ډېره مزهداره مشاعره وشوه خو د سوشل میډیا زموږ سره لږه غونته کې لوبه کړې ده نو هغه لوبه دلته ښکاره شوه ډېره زیاته مننه